الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رب العالمین جل جلالہ پدی مبارک آیت کی یو ډیر لوی اهم خبره بیانې چې الله تعالی په بندګانو باندې احسان وکړو چې یو عظیم الشان پیغمبري اولی ګلو او داغي پیغمبر سلور لوی کارونه دي هغه به د الله تعالی د کتاب آیاتونه تلاوت کوي او داغي آیاتونو مطلب او معنا او مقصد بم ورته کوي او د شریعت خبري بم ورته کوي او داغي پزړونو کې چې کوم د ګناهونو زنګونه دي هغه بم تلر کوي زړونه به ورته لکه د شیشې په شان مشفا او مصفا کی په دې آیت کې دې ته اشاره ده چې د خپل استاد ډېر قدر کې د مور او پلار په قدر کې چا چې درته یو ټکی او خیر او هغه به ادب او احترام کوي. پیغمبر د تمام امت استادی او د پیغمبر په ذریعہ بندګانو ته د الله تعالی احکامات هغه ښکارا کیږي. د پیغمبرم په امت باندې ډیر لوی احسان دی. دغه رنګ د مور او پلارم په بچو باندې احسان دی. بچی د مور په ګډه کې لس میاشتې وي او بیا چې پیدا شي نو موري په سینه باندې لوی د خپل سینې پي ور کوي او بیا چې غاښونه وشنو بیا خوراک ور کوي چوري ورته کوي نرم پاسته خوراکونه ور کوي چلویم شینو مور او پلار خدمت کوي لګي. دغه رنګ د استاد حکم دی. خوا استاد د قرآن استادی که د حدیث استادی او که د علمونو استادی او که د دنیا یو هنر ورته کوي یو ترکان خپلو ماشومانو ته یا شاگردانو ته د ترکانتوب چل خي یا یو مستری شاگردانو ته مستری توب خي یا یو دردی توب خي دا استاد دی. د دم په خپلو شاگردانو باندې احسان دی نو ته به د هغې شکریا ادا کې. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. رسول الله مبارک فرمایي څوک چې د بني آدمو د احساناتو شکریا نه ادا کوي دی به د خدای د نعمت شکریا څنګه ادا کوي. ځکه د بني آدمو احسانات هغه دومره ډېر غټ نه وي واړه احسانات دي نو ته چې د وړو احسانات شکریا نه ادا کوي نو الله تعالی د نعمتونو خو حدم نشته. تا ته الله تعالی څومره خسته جسم درکړی تا دا جسم د کروڑونو روپو دی تا ته د دې پته نه لګي ته د خپل د دغه وجود قدر او قیمت نه کې او چې سترګې خراب شي بیا درته پته ولګي چې اوهو زما د سترګې څومره قیمتي و اوس زه په یو سترګه ړوند شم نو که د مسالې سترګه ولګې شل ځله ولګو لیکن هغې خپل سترګې چې کم نظر اخو دې کې نه راځي. هره پرده د انسان قیمتي ده. نو یو سړی چې د معمولي محسن د احسان شکریا نه ادا کوي نو دی به د الله تعالی د نعمتونو شکریا څنګه ادا کوي. دیو جنا علماء لیکي چې د پیغمبر بم ډېر لوی ادب کې
د پیغمبر نوم چې والی نو صلی الله علیه وسلم به هر پیغمبر نوم چالی نو ورپسې علیه السلام به موسی علیه السلام عیسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دا ادب دی او د رسول الله مبارک د نوم نه پس وای صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم روایاتو کې راځي چې هغه سړی بخیل له چې زمانو واوري او د صلی الله علیه وسلم نو نو د هر استاد ادب لازم د طالبانو ته د دې پوره خیال ساتل پکاري هغه د موسی علیہ السلام څومره لوی پیغمبر د تورات غوند لوی کتاب الله تعالی موسی علیہ السلام باندې نازل کړی دی او لوی شریعت ورته ورکړی دی د بنی اسرائیل لوی قوم چې په لکونو هغې ته لېږلی خو یو ځای کې تقریر کولو او د موسی علیہ السلام به ډېر عجیبه تقریر و تمام خبرې به بیان کړي په یو بني اسرائیلي د موسی علیہ السلام د تقریر عجیبه اثر شو د موسی علیہ السلام د تقریر په لوی اثر شو نو هغه بني اسرائیلي موسی علیہ السلام ته وایي چې تا نه لوی عالم شته تا نه لوی عالم شته نو موسی علیہ السلام ورته وایي چې نه او د موسی علیہ السلام جواب بالکل ټیک دی ځکه چې د موسی علیہ السلام په زمانه کې د موسی علیہ السلام لا لوی پیغمبر بل نو کنور پیغمبرانو هغه د تابع وو د صاحب د تورات د صاحب د شریعت لیکن الله تعالی ته دا جواب ور نشو نو الله تعالی ورته وی چې موسی زما یو بنده د خضر ورشه دغه لږه شاګردي وکړه موسی علیہ السلام د خدای نه تپوس کوي چې کوم ځای به عموما کوم ځای چې دوه سمندره یو ځای کېږي او یو مایه والو په غوړو کې ریت کا یا په تیلو کې نو که د خوراک ضرورت یې خورئ او چې کوم ځای دا مایه جوړدی شو هلته به ته اوږده کیسه ده نو هلته چې موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام بیا مونتو نو ډېر په ادب ادو نو غږ یې نه کولو استاد چې دودي د خوبه به نه پاس کړي چې پاسي نو بیا ورسره خبرې شروع کړه استاد په آرام کې به فرق نه راولي مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ په خپل دروازه لیکلیو چې دروازه کو نہ کٹکھٹائیں اگر میں یہاں ہوا تو نماز کے بعد ملوں گا دروازه مډبو کزو منمون نه پسو به جمعات کې در سره ملاو شو مجال سجی کا دروازه دا طالبانو او مریدانو ته ادب خی چې طالب ته پکار د چې استاد به د آرام نه نو باسي نو موسی علیہ السلام ته د سمندر په غاړه خضر علیہ السلام آرام کولو سپین صادر نیم صادر پزمکا چولو نیمه پزانه چولو لوی صادر چې د خوب را بیدار شنو سلاوی په واچولو او خضر علیہ السلام ورته وی چې ان بهذا الارض السلام دلته سلام څنګه راغی موسی علیہ السلام ورته د موسی وی موسی بنی اسرائیل د بنی اسرائیل چې کوم پیغمبر دی او نو دلته سکه ویتانه سو مسالیز د قومه اوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسی موسی علیہ السلام ډیر په ادب درخواست کوي چې دا یو څو مسلو د پر راغله او ډیر په ادب وی هل اتبعک زجستا تابعداري کول شم سامل ګرتیا کول شم علی ان تعلمنی
چې ته ما ته وښیې مما بعضې مسلې چې تا ته الله تعالی ښیلي دي. خضر علیه السلام ورته ته ما سره صبر نشي کولی انک لن تستطیع معي صبرا وکیف تصبر ته به څنګه صبر کې بما لم تحط به خبره زما علم خود تکوینی امور دی او ستا علم د شریعت دی ته به یو شی د شریعت په نظر کې ناجایز ویني په ما به اعتراض کوي نو کم طالب چې په استاد اعتراض کوي بیا سبق نشي ویلی انک لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا. څومره په ادب وي چې استاد خفه کېږه ما تب ما بیا به مې صبر کوونکې کله خدای رضا شوه. یا خضر علیه السلام ورته ښځه ته در باندې شرط لګوم چې زه یو کار کوم په ما به اعتراض نه کوې. دا مې دې لپاره وي چې خضر علیه السلام په علم کې د موسی علیه السلام نه کم ده ځکه تکویني علم هم د شرعي علم یو جز دی لیکن استادي رااله نو استاد د هغه ادب او احترام به بیا کوي. بعضې طالبان ډېر بې ادبه وي ښه ورته پته ده چې استاد دی او دروازه به ورته وډبوي ښځي تاسو راپاڅوي راپاڅېدو به نه نیکه چې لګیا د ټلی وي او دروازه ډبې نو پاسي به نه. الدین كله ادب دین ټول ادب دی. د جماعت ادب دا دی چې په جماعت کې ګیرم مه منګزو که منګزی لاندې ورته صادر کېده ځکه ویښته به غورځېږي دا ویښته چې ستا په کمیس پرتې ته ښه ګڼې قلم بم نه سنډې بعضې طالبان په قلم خط کوي شعر اوچت کوي وی سنډي نو هغه ټوله درۍ یا قالین باندې د شعري هغه ساس کې پرېوځي دا چې ستا پجامه پرېوځي نو څومره خفه کېږي. جماعت کې به د کاغذ پرزیم نه غورځي او که جماعت ته رالې کوشش کو چې کېنه جماعت لږ سوتره کا دا ادب دی. په جماعت کې واړه واړه کاغذات پرزې پرتې دي یا ډکي پراته دي یو بل یو شی د کېنه راشه سوتره کا الله د دې اجر درکوي. د رسول الله مبارک په زمانه کې یوه بوډۍ ښځه وه ان امرأة سوداء لتقم المسجد هغې به جماعت سوتره کولو. رسول الله مبارک هغه ابۍ یو ورځ ولیده ویې لکه ابۍ نه ښکاري ایجیا خو بېګا وفات شوي وه تیاره وه موږ تاسو ته تکلیف در نه کو. رسول الله ډېر خفه شو د خدای انصافدارو ما ته به مو ویلي زه به هم د هغې په جنازه کې شریک وم خو ما د جنت په جوماتونو کې وکته چې لګیا دی د جنت په جوماتونو کې ده. الدین كله ادب د جماعت احترام دا دی چې جماعت په سوتره ساتي. بعض خلک انتهایی خوش قسمت دی د جمعې پر ورځ خشته اګربتۍ راړي او په جماعت کې ولګوي څوک قیمتي سپری راړي. الله تعالی به د قبر معطر او معنبر کې څوک چې د الله تعالی جماعتونه معطر کوي او جماعت به مطیب و معطر ساتي او جماعت ته چرالی بیا په زوره خبره مه کوه دا د جماعت بې ادبي ده. اجره بیلی جماعت بیلی جماعتونه د الله تعالی د ذکر دپاره دي جماعتونه د واعظ او نصیحت دپاره دي جماعتونه د تلاوت دپاره دي د الله تعالی د یاد دپاره دي دا د جماعت ادب دی. د مشر ادب بم کې کپلار دی دی کتری دی دی او که د کلي بل یو سړی چې تا نه په عمر کې مشري ادب به کې. نن سبا دی وي سی آر ټي ویګانې ادبونه مدبونه ختم کړل. پخوا به حجره کې مشر ناستو کشران باڼو کې ناستل نه اوس هلک د پلار په مخ کې سګرټ څکي او نسوار اچوي پلار یې کښو ته ناست او دا نیکه لګیا دی سر تکلیني. من لم یوقر کبیرنا رسول الله وی څوک چې د مشر ادب نه کوي
او ومن لم يرحم صغيرنا څوک چې په وړو کې باندې رحم نه کوي ولم يبجل عالمنا او د عالم تبجیل نه کوي عالم ته د عزت په نظر ګوري نه فلیس منا رسول الله بارک کوئی دا زماده امت نه خونه ده عالم ته هم د عزت په نظر ګوري او د قران حافظ ته هم د عزت په نظر ګوري العلماء ورثه الانبیاء علماء د انبیاء وارثان دي پیغمبر ته خلق ډیر په درون نظر ګوري نو عالم چې د پیغمبرانو وارث ته هغه ته هم د درون په نظر حافظ ته هم د عزت په نظر ګوري ځکه داغه په سینه کې د الحمدنا تر والناس پوری قرآن مجید موجود دی الدین کله ادب مرید په د پیر باقاعده ادب کوي او داغه مخ کې با خندانه کوي شاګرد به د استاد په مخ کې خندانه کوي ډېری خبري باندې کوي فضول خبري باندې کوي ډېر ادب او احترام مکي الله تعالی قران مجید کې فرمایي چې پیغمبر سره چې आवाज کوي نو ډېر په ادب کوي لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا پیغمبر ته دا څه आवाज نه کوي سړی خپل مرګري ته आवाज کوي بعد خلق راغله او ادب ورته نو معلوم د غرمه وخت او رسول الله ته आवाज ورکو چې اخرج الینا یا محمد د کور نه راوځه یا محمد حالانکه الله تعالی رسول الله ته نوم نالی چې هغه خالق او مالک ته الله تعالی ورته یا ایها النبی وای الله تعالی ورته یا ایها المزمل وای الله تعالی ورته یا ایها المدثر وای نو آیت راغه چې پیغمبر تدا شی आवाज مکوي لکه چې خپل امزول ته لګیا دی आवाज کوي او ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم پیغمبر ته پزور خبره مکو ډیر په ادب او احترام باندې چې کوم نو خبره کو دغه حکم د عالم هم دی عالم تراله او مسله ته تاسو کړو ډیر په ادب او احترام باندې دا د یمن خلک ډیر ښه خلک دي په حق کې دا د یمن خلک چې د مسلې تاسو درنه کوي او ورته بلا دعا وکي او یاره دا ما یو مسله ده تاسو کولای شئ ډیر په ادب او احترام باندې تاسو کوي نو د ادب ډیر لوی اثر کم طالب چې د استاد ادب کوي الله تعالی دغه مستقبل روښانه کوي هغه نه بیا د علم رڼاګانې لګیا دی خوريږي تجربه سره موږ کتلې دي قابل طالبانو کتابونه ورته ټول یادو او د استاد ادب پکې نو هغه نه د علم رڼا خورانه شو زموږ ملګرو مړ دی الله دې وبخي خدای دې وبخي ابا د استاد غرا ادب نکول او دا کتابونه ورته ټول یادو اکثر کتابونه هغه اکړو مولوی فاضل کې سوار لس غټ کتابونه هغه ته اکثر یادو سلم تکیو دا ټول یادو ته مې سوال الحکمت او شر نخبه وا متنبی وا د حماسي او مقامات ټول ورته یادو د استاد دبرونو امتحان کې فیل شو او بیا بل اخر کله به د شیعاګانو جلسه کې تقریر کولو کله د غیر مقلدو تبه د به ډیر لوی ناکاره سری ادب تاجست از لطف الهی بنه بر سر برو هر جا کے خواہی صحابہ با رسول اللہ مبارک پا مجلس کے داسی ناس تو کأن علی رؤوسهم الطیر لکه چې یو سړی په سر مرغۍ کینی مرغۍ په لوګو دی حرکت ملوسی لیکن صحابه با داسی غلی ناس تو چې لکه په سر مرغۍ ناس ته دی خودینا او د رسول الله مجلس کې به بالکل خبر نشو کوله یودل حکم راغی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسوکم
د ډېرو خبرو تپوسونه مه کوئ. صحابه بیا تپوس نه کولو او دا به وي خدای یو عربي راولي د باندې یو سړی چې څه مسلې تپوس کوي موږ ته هغه مسله معلومه شي. نو قرآن مجید کې ځای په ځای هم دغه ادب چې کوم دا نو هغه ذکر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځل د کور راوځي او د لیلۃ القدر علم ورته الله تعالی ورکړو چې دا شپه کله ده. او چې راووتو دو صحابه خپله کې شور کوو د هغې وجې نه دغه علم چې کوم دی نو هغه پورته شو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمانه ده. د رسول الله په جماعت کې دو تنو په زوره خبرې کولی هر څومره ته دې خوره شي څوک یې هغه د بل دی و یې مېلماني که د دې دی ما به تاسو ته ادب ښیلی و. تاسو د رسول الله مبارک په جماعت کې ناست یې او لګیا دی په زوره باندې خبرې کوئ. نو د مور او پلار باندې ډېر لوی ادب او احترام کې ځکه دا محسنین دي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. د مور او پلار باندې ډېر ادب او احترام کې. استاد کړي ما درته وایي لواري استاد دی، ترکاڼ دی استاد دی، مستری دی استاد دی. د هغه هم ډېر لوی ادب او احترام. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چا د یو مسلې تپوس وکړو خلک هم زورور دی. ویجی دا سپی څنګه بالغه کېږي دا څه سوال او خلک ته اوس دا لیکن امام صاحب خو ډېره لویه سینه وه چې رمانه یو سړی دی خدای تپوس کوي او ما ته نه ده معلومه کتابونه ورپسې لټول خفه و چېرې یو سړي غریب پړې کې یو ارمان دی یو نایو امام صاحب ته ډېر پریشانه ښکاري څو ورځې راسې دا کتابونه اړې راړې دا څه وجه ده د یو مسلې تپوس باندې یو امي سړي کړی ده اګر ته ضروري مسله نه ده خو دویم حیرت چې دې غریب خو ډېره لویه سودایي دې څه مسله ده بیا راته وایي د دې سپي د بالغوالي څه نښه ده ویجي دا خو اسانه مسله ده سپی چې کله خپه پورته کړي او میتیازې کوي دی بالغ شوی دی وړوکی کوتری هغه خپه نه پورته کوي دغسې کې میتیازې دي. امام صاحب ډېر خوشحاله شو. امام صاحب د هغې استاد هم قدر کولو چې دنه ما یو مسله زده کړې ده. د امام به هم ډېر لوی احترام کوي ځکه هغه تا ته پنځه واړه مونځونه کوي. امام ته به ډېر د عزت په نظر باندې ګوري، د قرآن حافظ ته به د عزت په نظر باندې ګوري، قاري ته به د عزت په نظر باندې ګوري، سپینګیري ته به ډېر د ادب په نظر ګوري. ټوکې مسخرې به نه کوي. دې زمانه کې خو ماشومان بوډاګانو سره ټوکې کوي ورپسې هلاګانې وباسي. هغه هلکانو یو بوډا ته وایي بوډا او غریب داسې کږه غوندې شی روانه وه نو دومره روان وي بابا دا لینده دې په څو اخېستي هلکه ولې ستا نیکه او ستا پلار چې بوډا شي هغه سره څوک دا خبرو کې سر به پې مات نه کړي. او بابا ښه سړی و دې بچو خدای مو زما عمر ته رارسو نو خدای به درته دا کمان مفت درکړي. د اخېستو ضرورت یې نشته. په لاره مشران تېرېږي کرکټ مه کوه. مشر به چېرته په سرو لګي، مشر به چېرته په سترګو لګي. دومره زمانه بې حیا شوه چې مشر به تېرېږي او کشر به د غېړو خیال نه کړي. هغه کرکټ دی هغه پنډوس دی هغه د انګریزانو لګیا دی تقلید دی. نو ادب دا کنبن من شئت واکتسب ادبا فإن محموده یغنی عن النسب. د هر چا بچی چې خوا پلار دی نائی دی که لوار دی که ترکاڼ دی که زمیدار دی ادب زده که خلک به درته د عزت په نظر باندې ګوري. ته چې د بل د مشر ادب او احترام کوي ستا د مشرانو به خود خلک ادب او احترام کوي. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. او دا د مور او پلار فریضه ده چې خپلو بچو ته د وړوکوالي نه ادب ښیي. وړوکوالي نه بچی چې تا سره میلاو شي سلام باندې مخکې کېږه. مشر ته ماما وایا، مشر ته کاکا وایا، د مشرانو مخکې خبرې مه کوه.
نو د هغې بچي نه یو ښکلی ځوان بیا جوړ شي، مشر تېرېږي سلام ته اچوي، یا مشر تېرېږي لاره تې غلطه ده، دغه ځوان ورته بیا لاره سمه کي، په لاره تېرېږي، په لاره کې یو کاڼی پروت دی، په هغې خلک ټکره وایي، ادب دا ده چې دا کاڼی یو طرف ته کړه. په لاره کې غنه پرته ده یو طرف ته ته، په لاره کې چا شیشې غورځولې دي یو طرف ته کړه. نن سبا خلک هم ډېر بېکاره شوي، کستن به ماتې شیشې لارې ته ولي، کستن به لارې شیشې پټو ته ولي، دا ناجایز دي. ستا کور کې شیشه ماته شوه په یو ځای کې کېده محفوظه او د سیند په میز کې وروله، ځکه هلته څوک هم نه ځي، ای چې لاره کې غورځی او دا د چا په خپه کې باندې راله او د شیشې زخم هغې نه کله نه کله کینسر جوړ شي. خلک دا پتري استعمالوي، پتري، او بیا دغه سولي په ډېران زمیندار لګیا د ګوټ کوي، زمیندار لګیا د سره او د هغه ګوته زخمي شوه. اکثر دا داسې زخمونه نه کینسر جوړ ته د هغې مجرمي. شیشه چې ماته شو دا خو د دې خبر نه چې تیله لارې ته ولي او ترې ډېران ته ولي، اخر دا ډېران به یو زمیندار چې کوم نه پټي ته نه اچوي، په شیشه به هغه زخمي کېږي نه. ادب وایي دغې ته حد هر چیز نگاه داشتن. دا ادب معنا څه ده؟ حد هر چیز نگاه داشتن، د هر څیز خیال ساتل. بوتل مات شو نه چې بارې وله، بوتل مات شو پټي ته وله، پټی هم د چا دی که نه، پکې کار نه کوي. الله به تا نیسي که ستا په دې شیشه یو سړی زخمي شو. خلک هسې ډزې کوي او په دې تش کارتوس کې یو سړی ولګېد مړ شو، تی قاتل د کور ناستې ته د پته نشته. قیامت پر ورځ به یې د قتل په سزا کې نیسي چې تا ټوپک خلاصولي، ستا په تش کارتوس باندې یو سړی لګېدلی دی مړ شوی، ته ته خبرې. ټوک او مخول خلکو جوړ کړی دی، مخول. حد دا ادب معنا دا د حد هر چیز نگاه داشتن. دیو جنا دا پتری یا ډېر خلک دا ستنې استعمالوي او دا کسې وغورځوي، نه دا جمع کړه. او خدا دا چې دا د سیند دغې میز ته وره ده که هغه څوک هم سره کوي تر عمر کې مغه نه وچېږي. یا که ډېر ښه کوي یو داسې بنډر کوي ته وغورځو چې هغه بنډر یې هغې ته څوک کوزېږي اړونه. د دې ټولو خبرو به خیال کړه، د دې باقاعده پرسان به کېږي، پرسان حال به د دې چې کوم دنو کېږي. نو قرآن مجید کې دغه آیت چې الله تعالی فرمایي چې په بندګانو د ما احسان دی، ځکه ما هغوی ته د هغوی د بشر نه یو بشر پیغمبر ولیږلو او هغه څلور عظیم کارونه کوي. نو مفسرین وایي دې نه د ادب پهلو هغه د څرګند دی چې یو سړی به د خپل معلم د خپل استاد ادب او احترام کوي. او که تا ته پته ولګېده چې د ما استاد غریب دی، استاد طاقت دی، نو ورسره امداد هم وکړه. ادب یوازې دا نه دی چې ورته صرف جی قربان کړې، تا ته پته ده دا د ما استاد دی، دی ما ته قرآن او حدیث ښیي، دی ما ته د مونځ سبق ښیي او غریب دی، نو بیا ورسره امداد هم کوه. نو ما دا عرض کولو چې د مور او پلار ادب، د مشر ادب، د حافظ د قرآن ادب، د عالم ادب، د جماعت د امام ادب، دا لازم دی. او د دې له وجې نه په عمر کې برکت پیدا شي او په علومو کې برکت پیدا شي. ډېر طالبان مو کتلي غریبانان ذهن کمزورې وي، غبي وي، لیکن د استاد خدمت کوي، الله تعالی ته لوی عالم جوړ کړي، الله تعالی ته لوی عالم چې کوم نه جوړ کړي. نو زما وروڼو ادب بنیادي شی دی. د قرآن هم ډېر لوی ادب کې قرآن مجید به په ټولو کتابونو باندې بره پروت طالبانو ته وایم. د حدیثو کتابونه به د فقه په کتاب باندې برک دی او د فقه کتاب به د نحو او د صرف په کتاب باندې برک دی. ادب د ادب او احترام، ادب او احترام د کتاب کې دنه منګل مګدا، کتاب کې دنه قلم مګدا، کتاب کې دنه بل کاپای مګدا.
بعد بے ادب طالبان خپل منګل او قلم غم کتاب کې دي کتابم میں دے ہم اما بسی شرط کہ بوک و سوق و صندوقش نہ میں سازی یو طالبی کتاب در قوم خدری شرط پکی دی کتابم میں دے ہم اما بسی شرط کہ بوک و سوق و صندوقش نہ میں سازی بگل بنتے نے جوڑے بعد کا پیدا سیوی چاہتے کہ تفسیر حدیث یاد فقہ مسئلے لکلی وی لیکن کانٹائی نہیں طالب ته تر جوړ کړو پکې تقریر کوي دا لوډ سپیکر دی چې ته د خپل کتاب نه د خلاصي یا د مفید الطالبین نه چې کانټای نشته هغه کې لګیا د تقریر کې بګل به نه جوړه او سوق بم ته نه جوړه بازار کې د هر قسم نه سيزونه پراتی او صندوق بم ته نه جوړه او بے ضایع خطوط بم په کتاب باندې نه لیکي دا د کتاب بے ادبی ده بعد طالبان خپل د خط په کتاب پخی او کتابی د دارلوم کتاب د پارا صفحه ګوري طالب پکې بالا د خطونه کړي او ته بوتي لیکلي بلکې د دارلوم په کتاب خط لیکلم نه دي پکا او د دارلوم کتاب د عاریتن غشته ده ایک خپل کتاب والو پغې کې ضروري خبره اباس خبره ولیکا په کتاب کې بره مصری لیکل او بهودا اشعار لیکل دا د کتاب سره بے ادبی ده هر کتاب چې وی خلق د سپین کاغذ هم قدر کوي چې را د سپین کاغذ دی د پاره ده چې پدې به یو آیت یا پدې به یو حدیث یا پدې به یو مسل لیکل شي د دیوبند یو عالم بیت الخلا ته ورغه او په نوک باندې د سیاهي او ساس کې لګېدلو ارتوغا خو ته بیا بهر تراغه او غلا سی ویندلو یاره دې شی باندې موږ اکثر قران او د حدیث کلمات لیکونه مناسب نه چې دا ما سره دومره لویه تقوا اکثر شاګردانو به د استاد کور مخې تخپین کولی حالانکه شرعاً جایز دي قبلې تخپې مکوه چې د کېږي قبلې تخپې کوه ما وړو کې او د سماته یالونو قبلې ته مخکو یا شا کوه ما ذکر پیغمبر علیہ وی لا تستقبل القبلة ببول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوها پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې سړی او د سماته تکینی وړو کې او د سماته کوي یالوی نه به قبلې طرف ته مخ کې نه به قبلې طرف ته شا کې بلکې مخ داسې کا یا داسې کا دا ادب ده دا قبلې ادب مشتا ومن يعظم شعائر الله سوق چې دا الله تعالی د دین د نخو ادب کوي فإنها من تقوى القلوب دا دړو تقوا ده دا قبلې ادب ده چې د کېږي نو خپې دی خوا کومه کوشش کوه چې ساختي خانه کعبه طرف ته نشي لیکن بعد بزرگان دومره با ادبای چې د خپل استاد کور طرف ته خپې هغه نه لګي دې پر زماده استاد چې کوم نو کور د امام ابو حنیفه د خپل استاد کور طرف ته چر خپې نه دی وګړي کړی ځکه الله تعالی تمامه دنیا کې د دې ائمه نوم هغه جون دې ساتل د امام ابو حنیفه سره زمانه اوسه امام ابو حنیفه صحابه لیدلی صحابه او نوم یې هر ځای کې جون دی نن تم د امام ابو حنیفه نوم ډیر په احترام علی او په افغانستان کې مو په هندستان کې مو په شام کې نیم مسلمانان په دنیا کې احناف دي امام ابو حنیفه مقلدین دي او نیم بیا درې ځای تقسیم دي دویمه درجه کې بیا شوافی ډیر دي درېمه درجه کې بیا د امام مالک مقلدین ډیر دي او څلورمه درجه کې حنابلة دي دا دي بزرګانو د استادانو ادبونه کړیو دای د آسماني کتابونو ادب کړو دای د حدیث او د قران ادب کړو دی وجنه الله تعالی دا غي نمونه تر قیامت پورې دغه سي جون دی وساتل الله تعالی استاسو زموږ د ټولو ادب او احترام نصیب بیمارانو تم دعا وکړي چې الله تعالی د تمام بیمارانو صحت او شفا نصیب زموږ ارشدم یو اپریشن کړي اپریشن شوی دی دعا وکړي چې الله تعالی اپریشن کامیاب کړي څومره بیماران چې دی خدایا
کپا کورونو کې دي کپا هسپتالونو کې دي خپل لیاړې دارو کې پروردگار صحتنا عافیتنا نصیب وګرځي یا رب العالمین د مسلمانانو په حال رحم کې د صواب د امن خدای پایدار کی پروردگار د صواب د امن پایدار کی پروردگار د موږ د عمل د قتل نه د وینو تویولو محفوظ او ساتته په باندې قادر ہے پاکستان د امن مرکز وګرځي دا د بجلی کمې د خدای دا کو پوره کی په هر سیل کې ګرانې د خدای ارزانی راولي پروردگار دا ملک او تمام اسلامی ملکونه د کافرانو د ظلم او د ستم نه محفوظ کی یا رب موږ خو دعا کوو چې خدای دې کافرانو تم د اسلام لار وخی اسلام د سلامتیا مذهب دی د عدل دی د انصاف مذهب دی خدای دا کافرانم د اسلام پرنا منوره کې خدای د اسلام لار وته او که اسلام قسمت کینی لازمن اغه د مسلمانان ختمي او هغه ویمګه دا قران مجید ختمو دا دین ختمو نو خدای تی ختم کی تا کتاب مقدس ته څوک په بد نظر ګوري ساده مبارک پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم احادیث و روایات ته څوک پسپک نظر ګوري خدای تباہ او برباد کی الله وی من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب څوک چې د ما د اولیاء سره دښمنی کوي د ما غي ته اعلان جنگ ده خدای دې کافرانو سره اعلان جنگ وکړي خپل آسمانی سائقو باندې نه سو نابود کی تباہ او برباد د رسول الله امت چې هر ځای کړي صدا غي حافظ او ناصر شي پروردگار زموږ عمل پاکستان یو مضبوط اټمی ملک وګرځي د دې ملک دشمنان کدل تدی او که بهر دی نشو نابودی کی پاکستان پډیر لویو قربانو باندې حاصل شوه دی او دا د لا اله الا الله محمد رسول الله د پر حاصلو خدای دا کلمه او د دې کلمې قوانین په دې ملک جاری او ساری کی د پریشانی لري کی پجیلونو کې بلا مجاهدین د دردونو زندگی تیری خپل احسان او کرم یا رب العالمین د جیلونو د تورو تیرونه روباسي کورونو ته سالمین او غانمین راولي دچا فرض کې کمه ده حلال رزق دروازې په پرانی دي دچا اولاد به وفادار کې دچا اولاد نشته د اولاد نعمتونه نصیب کې د تمام آفات او عاهات او فتن او محرم او تمام مسلمانان محفوظ کې وصلی الله تعالی على اشرف رسله وخاتم انبیائه وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمته